درنو ملګرو بیا هم سلام ښې چارې زه هیله مند یم چې تاسې کورنۍ ملګري دوستان بخیر او کرونا جدي وګڼئ تر څو موږ تاسې افغانستان له کرونا وژونکې ناروغۍ څخه وساتو. یو ځل بیا د پښتو ګرامر ټولګي په ننني درس کې موږ تاسې په حالت غږیږو. تاسو ته ما په تېرو درسونو کې ویلي چې یو اسم د دریو خواوو نه ګردان کوي چې یو د عدد له مخې، بل د جنس له مخې او دریمه برخه یې د حالت له مخې ده. جنس خو مذکر او مؤنث او عدد چې د پښتو ژبه مفرد او جمع لري او د حالت له مخې بیا بحث بیل دی. مخکې له دې چې نورو خبرو ته راشو اول راځئ چې دغه حالت وڅېړو چې حالت څه شی دی. له حالت نه هدف او موخه دا ده چې په یو نحوي چاپېریال کې د یو اسم هغه څرنګوالی روښانه شي چې د اسم څرنګوالی څه شی دی. دغه اسم به یا په اصلي حالت راغلی یا په مغیره حالت راغلی یا په فاعلي حالت راغلی یا مفعولي حالت راغلی یا په ندایي حالت راغلی. دا هغه څه دي چې د یو اسم هغه څرنګوالی موږ ته روښانه کوي. مخکې له دې چې موږ تاسې نور بحث ته لاړ شو نومونه د ګردان په اساس دوه حالتونه لري. کله که یو اسم ګردان کوي له اصلي حالت نه دویم حالت ته اوړي دا دوه حالتونه لري. یو اصلي حالت دی، بل څه دی؟ مغیره حالت. نو د ګردان په اساس بیا دغه نومونه موږ په دوو کټګوریو ویشو. یو هغه نومونه چې ګردان کوي، بل هغه نومونه چې هغه ګردان نه کوي. هغه نومونه چې ګردان نه کوي هغه په هر حالت کې یو ډول وي. مثلا موږ وایو چې ټول هغه نومونه چې په کانسونینټ پای ته رسېدلي وي هغه نومونه ګردان نه کوي. لکه احمد په اصلي حالت په هر حالت کې هغه احمد په یو شکل راغلی، پرته په ندایي حالت کې به یو څه تغییر کوي. هغه نومونه چې ګردانېدونکي دي په هغې غږېږو چې د کومو نښو په اساس او کوم نومونه ګردان کوي، کوم نومونه ګردان نه کوي. راځئ لومړنی هغه نومونه چې ګردانېدونکي دي. ګردانېدونکي نومونه لومړی ټول هغه نومونه چې په نارینه یا پای ته رسېدلي وي دا به ګردان کوي. ګورئ د ګردان او جمع ترمنځ توپیر شته، خو وخت چې وي که چېرته موږ هغه نحوي چاپېریال ته وکتو ګردان فرق کوي. هغه نومونه چې په نارینه یا پای ته رسېدلي دا نومونه به څنګه وي؟ په څرګنده یا به ګردان کوي په دغه یا. مثلا زه وایم چې سړی، د سړی ګردان چې دی سړي. اوس به تاسو وایئ چې ښه دا سړي خو دلته په جمع حالت کې سړي، خو توپیر څه شی دی؟ توپیر په نحوي چاپېریال کې دی. زه تاسو ته نحوي چاپېریال بیانوم. مثلا په هر زمانه کې زه یو مثال لیکم، سړی کار کوي. خو که چېرته دغه زمانه موږ تېرې کاږو، سړي کار کړی و، صحیح؟ سړی په سړي بدل شو، دی مغیره حالت دی، یعنی له اصلي حالت نه دویم حالت ته ووتو. سړی کار کوي، منګی اوبه یخې ساتي، په منګي کې اوبه راوړل شوې وي او دې ته ورته نه، صحیح؟ دی یو برخه. دویمه برخه ټول هغه نومونه چې په زور پای ته رسېدلي وي، په زور باندې دا نومونه په اوږدي یا ګردان کوي. لکه زه وایم چې فرشته. اوس که دې ته زه مثال جوړ کړم وایم چې فرشته کالي ګنډي، صحیح ده؟ خو که دغه زمانه تېرې زمانې ته واړم داسې به راشي فرشتې کالي ګنډلي وو، صحیح شو؟ فرشته په فرشتې بدل شو. د فرشته اسم چې په زور پای ته رسېدلی دا په اوږدي یا بدل شو. نو دې ته د زور هغه نومونه چې په زور پای ته رسېدلي وي او ښځینه وي د هغې ګردان وي. درېیمه برخه یو شمېر نومونه چې ګردان وي هغه د یوې ځانګړې قاعدې وي. هغه قاعده لکه مثلا زه وایم پښتون. پښتون کلمات د دې هغه قاعده ما تاسو مخکې تشریح کړې وه چې دا واو به په الف بدلېږي او په اخر کې به د زور غږ ورلوېږي. لکه پښتون
پښتانه. اوس وایم چې د دې مثالونه توګه شي. پښتون توره کوي. که دغه پښتون دغه جمله بل شکل ته واړو داسې لیکم. پښتانه توره کړې وه. پښتون په پښتانه وغوښتل. شپون رمه پیایي. شپانه رمه پولې وه. شکون حمله وکړه. شکاڼه حمله کړې وه او داسې نور. د ګردانېدونکو نومونو بحث ښایي یو شمېر نور نومونه هم وي چې ګردان کړي، خو دویم بحث موږ ستاسې د نه ګردانېدونکو نومونه دي. نه ګردانېدونکي نومونه چې دي دا هغه نومونه دي چې ګردان نه کوي، په خپل شکل راځي. دا بیا بیل دي، په نوبت یې زه غواړم چې تاسو ته تشریح کړم. تکامل هغه نومونه چې معنوي نارینه نومونه وي، یعنې معنوي مذکرات چې وي، لکه کاکا، ماما، ابا، بابا. ګورئ دا په هر حال په خپل شکل یو ډول راځي، یعنې دا مغیر حالت نه لري. مثلا وایم چې کاکا کار کوي، کاکا کار کړی و. ماما ډوډۍ خوري، ماما ډوډۍ خوړلې وه. ابا لمونځ کوي، ابا لمونځ کړی و. ابا په هر شکل په هر حالت کې چې نحوي چاپېریال هر څومره بدل شي، که حال وي، که تېره زمانه وي، که بل وي، کاکا به په خپل شکل راځي، ماما به په خپل شکل راځي، یعنې کوم تغییر به پکې نه راځي. بل هغه نومونه چې په اوږد واو پای ته رسېدلي، وبخښئ، بل هغه نومونه چې په اوږد یا لنډ واو پای ته رسېدلي، لکه زانګو. موږ وایو چې زانګو جوړه شوه، زانګو جوړه شوې وه. دې ته ورته نور مثلا ټوټو مړ شوی و، ټوټو مړ شو. هېڅ توپیر پکې نه راځي، یعنې اصلي او مغیره حالتونه یې په یو شکل وي، یعنې مغیره حالت البته نه لري، اصلي شکل هماغه اصلي شکل باندې کارول کېږي. هغه نومونه چې په ښځینه یا پای ته رسېدلي دا هم مغیره حالتونه نه لري. مثلا نړۍ، مثال که موږ وایو یو بیلګه ولیکم، نړۍ جوړیږي. صحیح، نړۍ جوړیږي. دلته دغه نحوي چاپېریال یو ډول وي. صحیح، خو که چېرته دا تېرې زمانې ته واړو، نړۍ جوړه شوې وه. نړۍ بیا هم په خپل شکل راغله. نړۍ، لیونۍ، خولۍ او څومره مثالونه چې تاسو په دې برخه کې چې په ښځینه یا پای ته رسېدلي وي راوړلی شئ، مشکل نشته. بل زموږ سره مشترک صفات دي. مشترک صفات هغه دي چې دا د ښځې او د نر دپاره یو ډول وکارول شي. دا هم مغیره حالتونه نه لري. مثلا په زور پای ته رسېدلي وي. هغه تېر په زورکي چې پای ته رسېدلي وي، هغه نومونه چې په زورکي، هلته زه لږ غلط شم، هغه نومونه چې په زورکي پای ته رسېدلي وي، لکه نیکه، وراره، تره او داسې نور، دا ټول مغیره حالتونه نه لري. هغه مشترک صفات چې په زور پای ته رسېدلي وي. مشترک صفات له مشترکو صفاتو نه هدف مثلا پیاده، ساده، ښایسته او داسې نور. مثلا پیاده هلک، پیاده جنۍ، ښایسته هلک، ښایسته جنۍ، ساده هلک، ساده جنۍ. هېڅ توپیر پکې نشته. دا په هر زمانه او په تېره زمانه او په راتلونکې زمانه ټولو کې یو ډول کارول کېږي. دا مغیره حالتونه نه لري. مثلا زه وایم چې احمد ساده دی. صحیح ده. ملالۍ ساده وه او داسې نور. تاسې کولی شئ چې په ډېرو ځایونو کې دا وکاروئ، خو مغیره حالت دي، مغیره حالت به نه لري. ځینې نومونه چې په الف پای ته رسېدلي هغه هم مغیره حالتونه نه لري.
په الف پای ته رسېدلي نومونه مغایره حالتونه نه لري. ښه هغې ته به هم راشم. لکه ښکلا، رڼا، وفا، امریکا او داسې نور. که ښکلا دې ویجل کېږي وي وایم ښکلا راغله، ښکلا راغلې وه. تاسو پوهېږئ چې معمولا په پښتو ژبه کې کله چې زمانه بدله شي تر ډېره پورې نومونه تغییر کړي، مغایره حالتونه پکې راځي. هغه نومونه چې مغایره حالتونه راځي تر ډېره پورې په زماني لحاظ چې نحوي چاپېریال تغییر وکړي نوم پکې تغییر کړي. خو دا ګوره په هغه نومونه چې په الف پای ته رسېدلي دي هغې هېڅ ډول تغییر ونه کړي. درنو ملګرو دا اوس ستاسې نننی درس. که چیرې پوښتنه، نیوکه، وړاندیز او بیا هم یو پیشنهاد لرئ نو کولی شئ چې موږ ته یې کامنټ کړئ. زموږ ویډیو شیر کړئ او زموږ فیسبوک پاڼه، زموږ فیسبوک اکاونټ فالو کړئ درسره. له دې ور علاوه د زرپاڼې پاڼه خوښه کړئ او په یوټیوب کې د زرپاڼې چینل سبسکرایب کړئ. مننه.